نو دې مخکې ورځو کې دا یو خبر مې کتلی و چې یو سړي ولیاذ بالله دا بس خبر دې دپاره کوم چې عبرت پرې والی یو سړي سپین کې سپین ملک اسبانیې چې ورته وایي په سپین کې دې سړي د سپۍ سره واده کړی دی ډېر پې مین و نو هغې سره یې واده کړی دی او دا پروګرام دی او خلک را روان دي مبارکیان دي واده دې مبارک شه او سپۍ ځان له هغې ته هغه سپینې کپړې اچولې ده یاره شکر یا الله ستا شکر الحمدلله چې دا پاک دین یې را کړی دی دا ښایسته دین او دا پیغمبر او دا کتاب خبره ما دا کوله چې دوی بیا آخري عمر د چا سره تېروي سپي سره ځکه نور څوک خو نشتي که نه بچی نشتي پلار لور نه پېژني ورور نشتي ها ای به پکې نادرن زه عامه خبره کوم چې هلته دې رشتو خیال نه ساتلی کېږي نو دا بیا دا بعض کمزوري مسلمانان چې لاړ شي هغه ملکونو ته چې واپس راشي ځان سره د سپي دا رواج راوړي نو بیا چې ګرځي ګاډي کې ورسره سپی ناستي بازار ته چې راوځي نو سپی ورسره او زموږ دې دغه ته وګوره چې موږ څومره د خپل دین نه لرې شوي وو چې کله موږ بازار کې یا په لاره کې څوک وینو سپی ورسره یو پټی ورته اچولي نو موږ په دې نظر نه ګورو چې یعنې سپک کار کوي موږ دا معلومات کوو چې جي د تعلیم کم ځای کړی او دا د کم ملک نه راغلی دی یعنې هو د انګریزانو بیخي سړی روان دی سپی ورسره دی شریعت موږ د دې نه منع کړي وو سپی ځان سره ساتل دا د کوم ځای اوچت صفت دی وایي نه وګوره دومره مهربانه مخلوق دی دغه خلک چې سپی ساتي موږ وایو مهرباني دا نه چې سپی ساته اوس موږ څه ظلم کړی دی موږ څه ظلم کړی موږ وایو ځان سره به ساته دې کې څه ظلم شتي که چېرته دا سپی دې زخمي ولیدو دله پټۍ کولی شي کولی شي تږی دی اوبه ورکولی شي وږی دی خوراک ورکولی شي نور ورسره څه وکړو کور ته دننه راولم او دلم کور کې یو ځای یا دغه کس په شان میراث پسې شاته ولیکو چې زموږ په وارثانو کې یو دا سپی دی عدل انصاف خو رحمت دغه دی چې کوم ځای کې به سخته وي نو مرسته یې کوو خو کور ته خو دننه نه راپرېږدو